قدرمنو دا وخره سره سټار کرکټر فخر زمان موجود دی. نن اغوز فاونډیشن الخدمت ته راغلی دی. د ماشومانو سره به نن افطاري کوي. فخر صاحب څنګه ګڼئ نن دغه ماشومانو په منځ کې ناسي د ګراوند څلور واړه اړخو ته خو هر وخت چکې وهئ، نن څنګه محسوسوئ؟ ډېره زبردسته محسوسوم او زه خو الحمدلله دې سره زه هم راځم چکر وهمه. دې سره زما خپله یو مینه دی او تعلق دی او دا ډېر تکړه ماشومان دي. دې سره چې زمونږ کله ناسته وشي نو دې پته لګي او څومره چې دې مینه کوي او څومره چې د دې پوهه ده. د ډېر کم عمر دي خو د دې چې کومه پوهه ده نو هغه د نارمل چې کوم موږ وایو دا ماشومان د هغې نو د هغې نه ډېر زیات ایجوکیشن هم دلته کېږي او د دې چې کوم تربیت کېږي ماشاءالله نو هغه ډېره زبردست او ډېر ښه راباندې لګي چې زه دې سره ناست یم. دې سره تاسو د کرکټ خبرې کولې، د دې دپاره د کوچنګ یا داسې څه تربیت وغیره کرکټ کې تاسو څه مخکې سوچ لرئ؟ بالکل زمونږ په آلریډي څه پروګرام شروع شوي دي چې په هغې باندې زموږ سره د ماشومان چې کوم ټیلنټډ ماشومان دي نو هغوی به مونږ په هغې کې اکیډمیز دي، په هغې کې مونږ چیک کوو چې کوم ټیلنټډ یې مونږ ته پته لګي چې دا مخکې تللی شي نو انشاءالله دوی به زموږ د اکیډمیز حصه وي. یو جهان من دوی وایي چې دوی کې کوم تکړه پلیران وي، لوبغاړي وي، هغوی به مونږ مخکې بوځو، هغوی سره به کوشش کوو چې هغوی مخکې په لوبو کې راشي او خپل نوم په لوبو کې جوړ کړو. ماشومانو سره به هم خبرې کوو چې هغوی څه وایي. نن څومره خوشحاله دي چې فخر زمان د هغوی په منځ کې ناست دی؟ موږ ډېر زیاته خوشحاله یو. فخر زمان راغلی د مخکې هم راغلی، موږ بس ډېر زیات خوشحاله موږ سره روژه ماتې وکړو موږ سره. څه ګپ شپ هم ورسره ولګولو؟ څه خبرې در سره وکړې؟ بس خبرې خو وکړې، نوم یې تپوس یې وکړو، سکول تپوس وکړو، نور موږ ته یې غټ شی مستقبل کې کامیاب انسان به جوړوي. فخر زمان خو دا چونکې یو پلانه دا لکه دویم ځل دی چې زموږ د هغوی فشا ورته رالو او یقینا موږ ډېر زیات لکه خوشحاله شو چې هغه زموږ ډېره حوصله افزي کوي او چې انشاءالله موږ د پاکستان مستقبل یو او زموږ ډېر سپورټ کوي او دغه شان نور دغه شانتې لکه خلک چې زموږ ډېر د هغوی خدمت چې کوي دا ډېر سپورټ کوي. موږ دا ډېر شکریه ادا کوو او یقینا موږ ډېر لکه خوشحاله شو.